څو دا څومره ظرفیت لري دا کښتۍ چې دغه وړي د نفر انتقالي خلک وړي انتقالي خو تقریبا 10 پورې دا وړي 10 15 دا اوس یو موږ 15 مرګلې نه شو ورلې نو دا اوس چې اوس بار کم دا 10 نه پورې دا مې دوړې شری بار نه دغه 15 شپږ سره هیڅ شم دي کیندوانې نشل هیڅ هندوانو دغه تپلان کې سفر دا سارانه کښتۍ چې ولې دی وجه شي وته معلومات بلري دمره دا وبر او ختی کله چراله کښتۍ درنه شو وبر او ختی نه کښتۍ په یو سیټ باندې شو په وړه باندې شو څنګه وبر او ختی دی سور باندې نه یو کوي جنریټر روسته بند شو کله چې وبر خطلې و دی وخت د زمارو و چې ما دی الکان ته چې وبجی کی کوي نو دی چې وبجی ګولې و دوه نفر د دې بل سیټ نه را دغه شو نو دا د سې چې کله یو نفر د دې بل سیټ د کښتۍ یوړي سین کومه ساحه کې ودا کښتۍ کومه حتی رسیدلې و لکه منځ ته و منځ کې و منځ کې و منځ کې دا نه نو دا خلک خو پوهېږي د خپل اندازه لګېږي چې یو سر نه بل څه په کښتۍ کې څوک واوړي کښتۍ چپه کېږي بس سره د دې مولوي صاحب هم دغسې کوي دغسې پروس کال هم دا پېښه شوې وه تاسې به خبر شوي یاستئ همدغسې یو دوه نفر و همدې ځای کې دا اوس چې کوم ځای کې اوښتې وه دغسې کښتۍ کې مستي کوله بس چې یو ټوپ کړی او بل پسې کښتۍ په څټ راډاو شوې خو هغې کې الله پاک خیر کړی چې کوم خلکو بېرته کښتۍ ته دې ته ختلو کښتۍ په څټ وه د کښتۍ کې یو دا دغه شته که په څټ هم شي خو په کېږي نه لرګی دی همسې پاوی نو که دې پورې څوک ونخلي هغه ځای ته رسېږي بچ کېږي